الله ډیر غوره کلام نازل کړی دی. داسې یو کتاب چې د هغه ټولې برخې یوه بلې ته ورته دي او مضامین پکې په وار وار تکرار شوي دي. د هغه په اورېدلو سره د هغو خلکو د بدن په پستوکو لړزه راځي چې له خپل پروردګار نه ویریدونکي دي او بیا د هغو د جسم او د هغو د زړه په نرمېدو سره د الله د ذکر خواته میلان کوي. دا د الله هدایت دی. چاته چې خوښه شي په دې سره یې سمې لارې ته راولي او چاته چې الله هدایت ونه کړي د هغه لپاره بیا هیڅ هدایت کوونکی نشته. اوس ته د هغه چا د بدحالۍ څخه اټکل کولی شي چې د قیامت په ورځ پر خپل مخ باندې د عذاب سخت ګزار واخلي؟ دغسې ظالمانو ته خو به وویل شي چې اوس د هغې ګټې خوند وڅکئ چې تاسې کوله. له دې نه مخکې هم ډېرو کسانو همدغسې د حق کلام ته د دروغو نسبتونه کړي دي. په پای کې ورباندې له داسې لوري عذاب راغی چې له هغه لوري نه د هغو ګمانه هم نشو کې. بیا الله د دنیا په ژوندانه کې د رسوایي خوند په هغو باندې وڅاکه او د آخرت عذاب خو له دې نه لا زیات سخت دی. کاشکې دوی پوهېدلی.